دړه یو خبره وکړم دړه په سن 65 کې مې دی د خاورو ډیري لاندې چې پروت دی دته وویل په مکه معظمه کې چې داسې څه شی راته وښایه دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله عمر کې مې نه ده کړې چاته ګالې بېګاله ټکې یې وویل زما په دې ځای چوف د شپې چې وده شومه یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ دی زمونږ یو استاذ دی هغه په دروازه کې ولاړ دی چې زه ورغلم ما ته یې زه ورځه دننه حضور ولاړ دی چې ورننوتم زما دې په خدای قسم یې زه غاړې ایستم چې غاړې ایستمه اوس زه درته څه ویلی نه شم هغه وخت اوس تېر دی اوس سهار چې ده ته رالمه نو مایجي دا ما ته بس غږ به نه کړي خو تا څه غوښتل درته میلاو شو تاسو خیال راغی نو په خایس زما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې به نه دی دغه درس دا د یار په خایس خبر شوي مونږ د یار په خایس نه یو خبر ځکه تباه یو غرق یو نم سترګې ښه شی ویني نم غوږونه ښه شی اوري نه په ملک کې درته د آرام او د سکون وخت میلاوي په 45 کاله پاکستان کې تاسو د سکون ورځ ولیده د آرامه مولی ده خو چې ټیپر ارزان شي ګوړه ګرانه شي چې ګوړه ګرانه شي ټیپر ګران شي چې باټینګن ارزان شي توری ګرانې شي چې اوړه ارزان شي چینی ګران شي په دې قهر اخته یې که نه یې هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې د خدای اسره م پرېښې او د بنده اسره کوئ که تاسو د ابو هریره غوندې شوئ نه به م د اوړو پروایي او نه به م د چینو پروایي او نه به م د ماله کله خلک وایي ته وادونو یا روټیانو ته نه ځي مال زه د بچپن نه د ښه خوراک عادت نه یم که زما پړه کې به م دا تېرېږي چې ما چېرته ښه خوراک وخوړی زما حشر د ابوجهل سره وشي پړه کې طالبګیرۍ زمانه کې مې په 10 کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي سړی وظیفې به مرچکي سره وخوړی او مدرسې ټایم به رانه تېرېدو په منډه به بیا مدرسې ته تلو اوس طالبان هم چې ګورې برګي چرګي به ګرځي چې غوړي کمي په ترکارۍ کې سبا له هړتال کوي خدای په راستی که یو مولا کېږي یو د سکول ماسټران ته جوړېږي مولا کېږي نه که نه ده داسې مولا کېږي نه دا مشران چې مړه شي دا بخاري او ترمیزي او مسلم ابو داود لولو والا به عنقا شي دا دنیا چې پې آباده ده وایي دا ټول قمقل دي دانا چې وي په دنیا غرض نه کوي څنګه یي داسې ګوره واورئ محمود غزنوي ته یو ښځه راله چې صاحب زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده هندو وی په ما د رزق حرامي چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې ټول هندوستان نه نی اغستی او د سومنات بوت مې کابل ته نی راوړی چې زه روټۍ ونه خورم تیاری وکړو او په هندوستان ورغی چې پې ورغی اسلام دې ته وایي ایمان دې ته وایي دې خو وګورئ مونږ اوس وایو که نه چې په اسلام کې ښځه باچا کېدی شي او که نه شي کېدی او کېدی شي او که نه شي کېدی وایو که نه ځي څوک پکې کوثر نیازي غوندې چې خدای تورو خاورو ته ولېږلو هغه پکې د بلقیس حواله ورکړې وه چې سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس چې وه نو هغه هم بادشاه وه نو دې وجې نه ښځه باچا کېدی شي هلکه زمونږ ښځې او نر یا اجړا سره څه کار نشته خبره واورئ خبره بله ده کولاو غوږونه پرې غوږونه کولاو بلقیس ته چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام خط هغه مارغه یوړو او په روشندان کې ورننه ایستو په سینه یې ورته کېښو او هغه خط یې پړاو کړو نو هغې کې لیکلي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین واتونی مسلمین بلقیس ته دعوت دا نه ورکړی چې غنم راولېږه جوار راولېږه جاز راولېږه فلانې راولېږه نه انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان الله تعلو علی خبردار چې زور ازمایي را سره ونه کې واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه هغې جرنیلان راوغوښته چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام جرنیلان ورته جنګ کوو ورځو پې هلکه ما ولې ورځو پې
لکه دا پاکستان کله چغه وایي که نه چې وضو پې په آرام کښېنئ ما ستاسو په کشمیر ورتلم لیدلي دي په آرام کښېنئ ما ستاسو په بنګال لیدم ورتللي دي چې درې درې ښکاری غول یو یو کړي دي بنګال چا کټ کړی ما لیدلي دي ما مخکې به د تورې خبرې نه کوم وضو پې بلقیس بادشاه وه هغې خبره واورئ دا خط را لیږونکی به یا پیغمبري یا به بادشاهي که بادشاهي تحفه او ډالۍ ورلیږو راضي به شي او چپ به شي که پیغمبري نو بې د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي ټیک شو بې د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي چې تحفه او ډالۍ یې ورولېږل هغه واپس کړه چې ما ورته خط کې لیکلي چې واتوني مسلمین راشه او مسلمانه شه بلقیس په خپله را روانه شو چې را روانه شو سلیمان علیه السلام ورته داعیں بائیں د پیریانو دیوانو استقبال ودرولی و په تخت ورسره کېناسته نو وایي څه قالت رب انی ظلمت نفسی خدایا ما دا دومره موده چې ستا د بغیر د بل چا عبادت کړی ما په ځان ظلم کړی و اسلمت مع سلیمانه اوس مې په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو لیکن د یارې نه لله رب العالمین خدایا تا د پاره مې ایمان ترې راوړی دی دا بلقیس بادشاه شوې کوم ځای کې وه هغې خو په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو او هغه خپل ټوله بادشاهي او سلطنت 12 جنګي جرنیلانو ته لاندې او هر یو جرنیل لاندې 1 لک جنګي فوج و او بادشاه شوې کوم ځای وه زما عزیزانو دا دعا کوئ چې خدای پردم ساتي اس نشتا او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اسلام 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 خبر نیم چې دا اسلام کم ځای کې دی او کم ځای نه را روان دی دوی دا اسلام وایي څه شي ته دوی څه ته وایي زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجب اسلام اسلام او پسرونو کی د کفر بازارونه لگی دلی دی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وَإِذَا غَدَ رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې ولار به په پیغمبر پسې یو ترخ کې به بوتان نیولي مونږ هغه یو سړی لیونی شوی دی یو 3-4 جمعې مخکې ما یو ټکی کړی ما وې مانه زه بجلیګر ملا ما ته خلک وایي مانه زما دې د خدای په ذات قسمي چې په من سپیم ښه دی مانه دا زما الفاظ نه دي دا مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک چا ورته خط لیکلی چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں نو دے ورته لیکي چې مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں ان کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا ملمونږ نه خو سپین ښه دي اوس دا بله واورئ مونږ ټول سړي ښکارو که نه سړي وایي که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم وایي په ایمان د خره عادتونه مونږ کې شته که نه زمونږ د هلکانو ته ګوره چې په لارې ځي لتې وایي لکه خر چې غویمه شي که نه تیزونه مچي او لتې م وایي ټیک شو ما ته وګورئ د شپو عادتونه مونږ کې شته که نه چاته به دې څه ویلي م نه وي درپسې بغاتي د پیشو عادتونه را کې شته که نه ټوله شپه غلې کوو ټیک شو د خنزیر عادت را کې شته که نه
د خنزیر